با په بیان د حجامت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې حجامت کر لګول وینه یستل پیغمبر علیه السلام دا علاج کړی نو علاج کول سنت دی علاج کول سنت دی اگر که ترک اولاده ځکه د اسبابو د جملې نه دي د توکل اعلی فردا ده چې ترک د اسباب وشي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ولې اسباب مهیا کړول علاج کول دی خو سید المتوکلین ده وای د په اسبابو نه اسبابو کې توکل کې فرق نه راتلو خام په مو کې ده چې اسباب پیدا کو د استیمه مایل د اسبابو طرف ته شي اعتماد دکان می جوړ کا بس ذاته به ما مسکانت کوړه ناراضي په دکان می اعتماد شي غلام هو کرلا بس ذاته بندومره غلام کرل ده چې ترخله تیر ده دومره شای می یخي د ترخله تیر دی هغه بیا باران پوشي غلې پوشي ارته ور ختم شي د خلکو اعتماد په اسباب راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راتلو خو بل طرف ته مخته الیار کې خو کده اسباب نه وای استعمال کړي دوايي نه وای استعمال کړي بیا خو به د موږ عقیده د امت دا و چې دوايي ناروا ده حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کار لګولای البته موږ تاسو ته مسلم شریف کې بیا حدیث مبارک را روان ده کسب الحجام خبيث الفاظ راغلي دي نو ځکه څوک د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ چې خادم د پیغمبر علی السلام د دغه نه پښتنه کوي چې د حجامت کسب څنګه ده په دغه باندې روپۍ ټولول څنګه دي ورکړه د روپۍ جائز ده اخیستل د روپۍ جائز ده کنه جائز ده هغه ورته چې و جائز ده ولی پیغمبر علی السلام خپل کار ولګو او اجرت 2 کاسه خرما وی مقرر کوي هغه ته هغه ورک او دغه حجامه ابو طیبه نه پښتنه وکړه په تا باندې خراج دا چې د ورځې روپۍ په مقرره کې مولا په خپل غلام دومره شی به ماته په ورځ کې پیدا کړي څومره در باندې خی 3 کاسې به چې ماته په ورځ کې را پیدا کړي د مولا سره خبره وکړه د ډیر شی په مقرر کړي دي په سپارښت یو کاسه ور پرې خای دا غلام د آینده لپاره خبره سہولت راغی اوس کده چې وای چې کسب د حجام ناروا وای به رسول الله اجرت ورکو چې ناروا شغله کرشپت اخستل ناروا دي خو ورکولم ناروا دي نو دا روا دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ویله چې بهتر هغه شی چې تاسو علاج پکوي حجامت ته یا دغه خو جملو د دوایو دغه خو دوایو د جملې نه حجامت تکر لګول دي دا بل روایت کې حضرت علی کرم الله وجهه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکار ولګو ماته امر وکړ چې ښکار لګون کې ته اجرت ورکا اجرت ما ورکو دا بل روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم محل دغه اخدعین د غاړه رګونه په دغه ځای ښکار ولګو او دی ولې په مابین کې په دغه ځای ښکار ولګو او حجام ته اجرت هم ورکو که حرام وای نه به ورکو دا بل روایت کې چې چختن ته سفارش وکړو چې لک خراج تر کم کوي وکاسای تر کم کو 2 کاسې پیغه مقرر کړ دا بل روایت بیا نبی اسلام اخدعینو کې کاهل کې کار لګو خو کار به چې لګو د میاشتې په ولسم نو نسم یوشتم دا بل روایت کې نبی اسلام کار ولګو ووم د احرام په حال کې ملل علاقه کې په پښې په قدم باندې برسیره په ظهر القدم باندې کار ولګو اوس دلته یو خو نفس د کار لګولو خبر راغله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کار لګولای دوم د اجرت خبر راغله چې اجرت کې ورکول جائز دي اگر که کسب د بخوان د هغه کسب الحجام خبيثون چې دا چې د انسان په وینه روپۍ ټولې کسب خواندور نه ده لکه موږ تاسو د ډمګری نایتوب نه ده ګوره دغه سړی بد راتل د کېږي سپک راتل د کېږي چې څوک د نایتوب کار کوي کسب بیکاره کسب ده روا ده دو خبره درېمه خبر دا حجامت چې پیغمبر علی السلام بهترین علاج ویلای او چې په دغه سر خلاص کو چې به د شنی چې نبی علی السلام ته څوک غلط نسبت وکړي وای د حجامت عمل بهترین علاج دا خو مشروط ده د ګرم ملک ګرم مزاج خلکو د پاره د ګرمۍ په موسم کې کار لګول ګټه لري اما د سړو ملکو په خلکو د پاره راګ ویل وینه یستل خو د راګ په شکل هغه ګټه لري نه کار لګول
د ګرمو ملکو د ګرمۍ په موسم کې وای دا د انسان وینه لکه نری کېږي څرمنې طرف ته راپورته کېږي. اوس نو چې ښکر ولګی دا وینه په اسانه باندې هغه وینه کې چې کومه خرابي وي هغه شی ذاتي نقل کېږي تر په سړو ملکو کې لکه په سړو اوبو هلته وینه ټینګېږي. ټینګه وینه په ښکر باندې چې په زور باندې راباسي هغه اصلي وینه راوځي صرف فضلات یې نه تر وځي. نو هلته رګ پرې کول هغه بیا بهتر دي. بل دغه ښکر لګول ګټه لري هلته چې سړی ورسره عادت وي خو د عمر په لحاظ تر 40 کلو عمر نه وي اوښتی. د 40 کلو نه عمر کم وي د دغه سړي دپاره ښکر لګول ګټه دي. کله د هغه نه مشر چې بیا یې دواري وینه نه پوره کېږي ښکر یې لګولی وینه تر وځي بیا ذوب سې پیدا شي لکه دا نن سبا رګ نه وینه باسي ډاکټران د یوه جوړ نه یې باسي مریض ته یې ورکوي. خو دوه سپین ږیرې ما لیدلې سپین ږیرې په سپینه ږیره ظالمانو ډاکټرانو وینه ډېره تر ایستلې یو په هغه ځای کونډ شو وایي تپ شو غوږونه مې په هغه ځای چې هغه وینه یې رانه وایسته د غټ راپېټ تر ایستلی و. لور غریب مریضه وه لور ته وینه تر ورکوله بس وایي په هغه ځای په میز پروت وم کونډ شوم ذاتي تر اوسه کونډ وم. او دا بل سپین ږیری مې لیدلی داسې رېږدېدو دغه هم داسې و لور یې وه ککړې وه وینه ډاکټر بس دا یې راڅملولی د دغه غټ راپې تر ډک کړی و بس د هغه نه دغه تکلیف ورته پیدا و. دا ما خپله لیدلي هلته هغه نه یې دا ویلي دي چې 40 کلو نه مخکې وینه چې بدن نه لاړه شي د بدن هلته فعالیت دومره قوي وي چې بیرته د مصرف نه چې د بدن نه څومره شی مصرف شوي آمدن یې ډېر وي او وینه پوره کوی شي. بیا د دغه وینې لګولو آداب دا دي چې د ورځو په لحاظ یکشنبه دوشنبه پنجشنبه په دغو به یې لګوي سه شنبه چهارشنبه جمعه هفته یکشنبه په دغو به یې نه لګوي. په ورځو کې هم فرق ده. د میاشتې په اولو شپو کې به هم نه لګوي په اخرو شپو کې به هم نه لګوي. دلته وینه په اول او په اخر د میاشت کې مړه شي جوش ختم شي هغه څومره آثار چې د وینې د جوش د وجه نه سر ته راپورته کېږي هغه بیا نه وي. د میاشتې په منځ کې وینه په جوش کېږي. د انسان په بدن کې د انقلاب خدای پاک راولي لکه موسم په لحاظ د میاشتې نیمې ته چې رسېږي هلته د وینې حرکت تیزېږي. په طاق ورځو کې چې ولسم نولسم یویشتم ده وایي د الله حکمت نور ذاتي موږ سره نه په خلاصېږي. خو دغه وینه چې باسي نه به مخه د جما نه متصل چې د بیبي سره نزدېکت وکړي د جما نه فارغ شي هلته هله چې نایي راغلی د وینه باسي په دغه وخت کې به هم نه باسي. مړی چې په نس ډک کو مړی وخوړه په ډک نس به هم نه باسي. د غسل خانې نه غسل کړی نه وای راووت په دغه وخت کې به هم نه باسي. د ډېرې لوږې په وخت کې به هم نه باسي. ګورې دومره لحاظونه دي پکې. د ورځې په اولو ساعتو کې لکه د 8 بجې 9 بجې په دغه ټیم کې ښه ده چې لږ ناشته یې کړي نه پوره وږی چې ټوله شپه په تېره شوې ده سهار خوراک نه یې کړی او نه یې د غرمې غوندې ډېره مړۍ خوړلې څه ناشته یې کړې او ګرمي هم ډېره نه دا د ورځې وای په اولو ساعتو کې 8-9 بجو په ټیم کې په داسې ټیم کې وینې ایستل دا نو دا معنی چې ډېره تجربه غواړي. دا نایان دي که دغه بلاوې دي چې دا ناست دي چې دا وینې باسي. څوک زده کول کوي دا بعضې ښاریاتو کې نن د علاج بالمسنون طریقه د صحابه ولی ډېر باسي. خو دا چې تجربه لري که نه لري د دغه پروا نه لري د بل مسلمان وینې دي بهیږي. د دغې وجې نه ډېرو خلکو ته لوی تکلیفونه تر پیدا شي. بیا د ښکرو د لګولو ځایونه د ښکرو د لګولو په بدن کې ځایونه ککرۍ کې ښکر لګول فایده لري د سر د تکلیفو دپاره. اخدعین
په دغه ځای کې ښکر لګول د دغه ځای نه پورته غاښونه سترګې غوږونه نزله د سر د دغه ټولو دپاره ګټه لري چې په دغه اورمې کې غړۍ کې دلته ولګئ وایي د دغه نه پورته که د غاښو تکلیفونه دي او که د سترګو تکلیفونه دي که نزله د سر ده سردردي د سر ده د دغه غوږو تکلیف ده د دغه ټولو دپاره ګټه لري او دغه اورمې کې لګول د ولې دردونه دي یا ستوني کې تکلیف ده حلق کې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې زهر ورکړه یهودو نن به چیرې کیسه راځي خو دومره بخاري نن خیبر خو خدایم خیبر ته بوزه خو دا زهر چې ورکړه نو زهر دی وینې د لیارې نه زړه ته رسیږي او زړه ته چې ورسیږي انسان ختموي نو پیغمبر علیه السلام په دغه ځای باندې ښکر ولګول چې دا وینه راوځي که زهر راووته خو الله تعالی په دغه کې حکمت و پوره زهر راونه وته چې په بدن کې زهر څه پاتې شي آخر وخت کې مرګ د دغه نه شو چې شهادت حکمي مقام خدای پاک ورته نصیب کړي د هغه ټولو کمالاتو سره چې ربي کریم د شهداو مقام هم ورکړي وایي دغه کې الله تعالی په دغه کې دا حکمت و او دغه ښکر په غوړګه کې لګول ساق د زنګونه لاندې دغه نه پورته په دا اورانو کې چا دانې پیدا کیږي چاته بواسیرو تکلیف پیدا کیږي چاته د خارش تکلیف پیدا کیږي د دغه دپاره بیا په دغه ځای کې فایده لري او لاندې په قدم باندې ظهر القدم ګونډو دردونه یي د چا په غوړګو کې تکلیفونه یي هغه بیا هلته یعنې هر ځای د درد نه لاندې که سړی فکر وکړي د سر تکلیفونه دي لاندې غړۍ کې هلته هم ګټه لري خو یو د دغه شا طرف ته په دغه کې دوه خله اقوال راغلي دي یو قول دا ده که دغه شا طرف ته سړي ښکار ولګو حافظه یې ختمیږي حافظه په دغه طرف باندې ده حافظه ختمیږي یو قول دا ده چې پروا نه لري خو بیرته یې داسې ویلي دي چې که اشد ضرورت و ودې لګوي ماهر ورته دا ځای وروخو دغه طرفو باندې مثلا سر دردي ډیر وه ودې لګوي که نه دا احتیاطي ښکرونه چې څوک لګوي چې نزله مزله به کیدی شي نزله وي دا نه لکه د طالبان دلته چې پروسه کال ده په دغه ځای باندې به دلته لکه د هغه ټاپې لګېدلې وې دلته دا څه دي ښکر دي بله ورځ به چې کېدې په دغو ځای به لګېدلې یو وارې دا د ښکرو صفت دلته چا ورته کړی و روزانه به طالبان ته ښکرونه بې لګول سر درد مې د کېدی شي دا سر درد ورسره ختم شي کېدی شي دا د کېدی شي په ځای دی وایي په دغو ځای نه لګوي ځکه دغه ځای کې وایي نقصان یې ښکاره شته چې حافظه بیا ختموي نو د دغه ټولو خبرو لحاظ چې وي پکې ورځ هم ښه ورځ وي تر ټولو نه دوشنبه ښه ورځ ده ټیم هم د 8-9 بجو وي نه ډېر موړي نه ډېر وږی غسل هم تازه نه یې کړی او د کور د جنګ نه هم نه یې راوتلی د میاشتې مابین شپې وي ولسم نولسم یویشتم هغه شپې وي وطن هم د ګرمۍ وي موسم هم د ګرمۍ وي نو داسې په ګوته یو نیم سړی به پیدا کوي ما مطلب دا دی چې ډېر تیوار مه پکې کوي کله صفتونه څوک وشي د ټوکلې دپاره کوم ځای لګېدلی هغه وینه بند دی د یغ دپاره ډېر مفید ده لکه هغه بسته هغه خرابه وینه رایستی کېږي په خو چې ماهر سړي ته وي کله کتلی چا چې ډېر ضرورت لکه بله ورځ هم هغه ملګري چې لګولې وه دلته د داسې شناخته سړي نه پوښتنه کوي چې هغه صحیح ماهر سړی درته معلوم شي شیخ یوسف صاحب مبارک لور ته چې د دغه طرف نه هم ډېر ناست دي ټول د پهلوانان دي هغه د شیخ یوسف د اډې د طرف نه چې ورته راځي هغه طرف نه هم ډېر ناست دي هر یو په هغه باندې د بلوچ دي د خدا بخش او حکیم بخش او رسول بخش او دغه شیان نومونه دي
دا لیکلي ډېر په دغو کې یو دوه وایي ډېر ماهر دی دا ما د پښې تکلیف چې هم دارنګې نسا عرق نسا د دغه دپاره چا راته وویلې چې یو نفر دا هغه چې چاته ورلګولې دي الله تعالی سبب د شفا ګرځولې کنې ما دغه پښه څو وارې پرې کړې د اتو نو کلو راهیسې بلکې د 1500 کلو راهیسې دا تکلیفونه الله تعالی په ما راوستلي دا د ملا درد دا د پښې درد پروس کاله خو مې اپریشن تر وکړو نور کراچۍ ته ملتان ته اسلام آباد ته پېښور ته دغه ټولو ته تر تللی یم ستنې ولګوه په یوه ورځ مې د دغه مځکې نه تر دغه غوړګې پورې 27 ستنې په دا یوه پښه کې ولګولې 27 ستنې خو آخر مې خدای پاک اپریشن اوس دی خدای پاک جوړ کړي اوس هم چې راجګېدم ملا مې خوږېده ډېره پرون هم ډېره خوږېده بهر تقدیر خبره دا ده چې ماهر سړی چې نه وي کار خرابوي دومره وینې رانه تللې دي چې تال ډک شو دا ګوتې را باندې پرې کړه بیا به د ظالم د پاسه نه داسې زورونه ویل داسې زورونه یې ویل و چې دا رګ خالي شي چې دغه خوږونه مې بیا ډېرې شپې ګزاره نه کړې د پښه مې تکه شنه شوې وه دومره زورونه یې راپورې کړي وو خو چې څوک ماهر وي رګ معمولي نکتر ور ووایي هغه ځای ورته معلومیږي انداز ورته معلومیږي په کمه وینه د سړي علاج وشي